بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خویندو چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې یای. نن درته د الله پاک صفاتي نوم الماجد جل جلاله د دې معنا او یو څو ډیر بهترین خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره به ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو الماجد جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی ده د بزرګۍ خاوند. اوس د دې یو څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 وړومبنی خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم په یوازوالي کې تنهایۍ کې دا الماجد دومره ووایي چې بېخوده شي نو انشاء الله د ده په زړه به انوار الهي ښکاره کېدل شروع شي. نمبر 2 دویم خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم دا الماجد ووایي او اوبه پې دم کړي او دغه اوبه په یو مریض باندې وڅکوي انشاء الله شفا به ورته میلاو شي. نمبر 3 درېیمې خاصیت زمارونو خویندو ډېر اوچت دی چې څوک هم دا الماجد لس پیرې ووایي او شربت پې دم کړي او دغه شربت وڅکي نو انشاء الله بیماره کیږي به نه. نمبر 4 څلورمې خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم دا الماجد په کثرت سره وایي نو انشاء الله د مخلوق په نظر کې به دی معزز او عزتمند دی. نو دا دوستانو د الماجد جل جلاله چې د الله پاک صفاتی نوم دی د دې معنا او یو ډیر بهترین خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوئ. دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور مخې ته شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.